د بیټو هوټل د یو خبره ده په یو کلی کې د بیټو او میټا په نوم دوه کسان خپلو ښځو او مور سره اوسېدلو. په دې کور کې دوه کمرې وې چې د یو کمره کې میټا او د ده ښځه اوسېدله او په بله کمره کې بیټو او د هغه ښځه اوسېدله. میټا ډېر چلاک انسان و خو بیټو یو ساده معصوم انسان و. دوی ته په وراثت کې یو ورکوټې شانتې ځمکه میلاو شوې وه چې په کوم کې به بیټو کاروبار کولو او میټا په ده باندې نظر و. میټې بس ډېر وشولو، زه په دې تنګ کور کې نوره نه اوسېږم. زه په دې کې ډېره زیاته تنګه یم، ما پرې خپلې همزولې خاندي. ما ته یو غټ کور واخله. اخا چې کله پیسې راشي بیا به درته جوړ کوم، اوس پیسې نشته، لږ صبر وکړه. میټې 12 کاله خو وشو چې ته ما ته دغسې وایې چې لږې پیسې راشي. نه د ستا لاسونه ښه کېږي او نه د ستا پښې. زه نوره په دې کور کې زندګي نشم تېروله. که دا کور جوړوی شي جوړ کړه، کنې زه به درنه خپل کور ته لاړه شم. نه نو بیا څه خپلې ګردې خرڅې کوم او ځان له پلاستیکي ګردې واچوم. ما نور تنګ نه کې، خو چې کله پیسې راشي نو زه به یې درله جوړ کړم. میټې زما خبره واوره، ستا دا غټخېټې ورورو په دې ځمکو کې ځان له سبزیانې کوي او ډېرې مازې کوي. زه خو وایم د دې ځمکه په خپل نوم باندې کا، بیا به زمونږ مازې وي. ښځې دا خو تا ډېره ښه خبره وکړه. دا ځمکه ټوله زموږ د مور په نامه باندې ده. زه به مور سره چلکي وکړم، هغه ځمکه به ترې په خپل نوم باندې ولیکم. داسې به بیا مونږ مازې کوو. بیا په بله ورځ بیټو او د ده ښځه چې کله پاټو ته کار دپاره ځي نو دلته میټا خپلې مور ته راشي. زما خوږې مورجانې، ما ته ووایه که ستا دعایانې خرڅې وي چې زه یې تا له راوړم. زه داسې تا نه شم کتلی. زړه مې غواړي چې د خپلې ګردې خرڅې کړم او ټولې پیسې تا باندې ولګوم. ای میټا خیر خدا، مخکې خو تا کله زما تپوس نه کولو، نن څنګه تا ته زما خیال راغلو چې دلته راغلی زما تپوس له. زما مورجان نیکه ورک شوی خر ماښام کور ته واپس راشي، دې ته ورک شوی مه وایه. ته ما ته ووایه چې زه ستا څه خدمت وکړم. بس بچې دلته نه ته خپل شکل ورکه دکه ستا خدمت ته. تا ته چې کوم خدمت کوې که نه، دې کې هم ستاسو لالچ دی. مورجانې داسې ښکاري چې تا ته زما مینه خوښه نه ده. زه تا سره په محبت خبرې کوم او ته ما ته خبرې اوروې. خیر زه تا ته وایم چې خپل حق اخیستو ته راغلی یم، چې زما کوم حق ته غماله راکړه زه یې خرڅوم. زه ځم په ښار کې بزنس ورباندې کوم. خپل شکل وګوره، دلته راغلی د خیسه اخیستلو ته. دا چې کوم جایداد دا به ټول زه د بیټو په نوم باندې کوم. هغه ټول عمر دپاره زما خدمت کړی ده. ته دلته نه خپل شکل ورک که ځه. بیټو چې دا خبرې واورېدې نو ډېر زیات غوسه شولو او دلته نه بهر لاړو او خپلې ښځې ته یې دا خبرې ټولې وکړلې. یا بیټې ستا دا بوډکه مور دا خبره داسې نه مني. د دې دپاره به څه نور حل روباسم. اوس به دې نه زه دا ګوته په زور باندې لګوم. بیا چې کله شپه شي میټا او د ده ښځه د مور د کمرې مخ ته انتظار کوي، ځکه چې بیټو او د دې ښځه کار نه ډېر نه وخت راتللو. دی په دې سوچ کې و چې مور یې ویده شي او په کاغذونو باندې دې خپله ګوته ولګوي. بیا یې د شپې چې کله مور ویده شوله نو میټا ورغللو، په کاغذونو یې ته یې ګوته ولګوله او بیا د شپې دغلته نه دواړه فرار شولو. ای ښځې دا میټا ورور او بابي په دې شپه باندې سامان اوچت کو چرته روان شو. او بیټو دا ډېره عجیبه خبره ده. دا دواړه خو دا شانتې هېڅکله هم نه دي تللې. خیر دې دواړه کور ته راشي، خو میټا په دې شپه باندې دا خپل کور د کلي په یو سیټ باندې خرڅ کړي. هغه سیټ په بله ورځ ته راشي او ورته ووایي چې موږ ته کور خالي کړئ. ای وروره دا کور او دا ځمکه تا ته څوک درکولی شي؟ دا خو زما د مور په نامه باندې دي. نه دا ځمکه او دا کور د ستا ورور د میټا په نوم باندې و. هغه دا په ما باندې خرڅ کړي دي. اوس شابه دا کور دلته نه خالي کوي. شابه. بیټو او د دې کور والا چې کله دا خبر واوري نو ډیر زیات پریشان شي چې میټا د دې خپل ورور او ورسره داسې کار یې وکړلو. خو خیر دې خپل سامان اوچت کې او دلته نه روان شي او د یو ونې لاندې دلته کینی. بیټو اوس به موږ څه کوو؟ موږ سره خو نه کور پاتې شو نه پیسې. موږ به اوس چېرته ځو؟ ای ښځې ته مه خفه کېږه، الله پاک څه نه څه وسیله جوړوي. ته ما ته دا ووایه چې تا سره څومره پیسې دي؟ بیټو ما سره یوه روپۍ هم نشته او ته په پیسو باندې څه کوې؟ ای ښځې اوس موږ ته څه نه څه ګزاره کول پکار دی. موږ به هم اوس نه څه کار کوو. زه خو وایم چې زه به داسې کار وکړم چې خپلو ملګرو نه به لږې پیسې واخلم او په هغه باندې به د دال چولو یو هوټل کولاو کو. ولې نه کېدی شي زموږ قسمت ښه شي؟ او
بیټو ستا سوچ صحیح ده خو دا وخت نه موږ سره پیسې شته او نه مسالې شته او هېڅ هم نه لرو موږ به څه کوو تاسو دواړه فکر مه کوئ زما دغه د سونې چینج واله او بازار کې خرڅ کا او د نن نه ته ورسره خپل کاروبار شروع کا مورجانې ما ته دا ښه نه ښکاري چې زه ستا چینج خرڅ کړم زما بچی تا ته اوس د دې ضرورت ده که کله خدای پاک تعالی پیسه درکړه نو داسې ماله بیا یو بل جوړ کا ټیک ته مورجانې زه همدا اوس دا چینج خرڅوم او د دال چولو دپاره سامان راوړم بیا بیټو دا چینج د زرګر دکان ته یوسي او دلته یې خرڅ کړي او هغه نه پیسې واخلي او کور ته سامان پې راوړي خو بل طرف ته میټا هر څه پیسې د خپلې خوښې کور ته راوړي زما بچی دومره وخت پس کور ته راغلی ته د دومره ورځې چېرته وې زما در پسې زړه خوږېدو بچی زما مورجانې اوس به موږ تا سره اوسېږو ما ته هم ستا ډېر یادونه راتلل ته لیونۍ خو نه یې شوې دا کور ستا د اوسېدو دپاره نه ده ورشه چېرته په هوټل کې اوسېږه نه وروره موږ به بل چېرته نه اوسېږو موږ به دلته اوسېږو وګوره څومره ډېره پیسه مې راوړې ده بیټا خپل کور او جایداد خرڅ کړلو اوس به موږ دلته کاروبار شروع کوو نه ما خو ګپ لګولو خوري تا چې دلته اوسېږې تر څو چې مرضي وي اوسه بلکې زه خو یم ټول عمر دپاره دلته کې اوسېږه زه ورشه مورجانې د خور دپاره یو چرګه لال کا او بچی اوس یې ورته پخوم مورجانې دا پیسې ټولې په المارۍ کې کېږده بیا د نصیبه کینچی مور دا پیسې سنبال کی دي خو هلته د بیټو هوټل هم ښه ګرم وي دکه شانتي خلک راځي د دې اډې نه دال چول اخلي دا شانتي چې کله څو ورځې تېرې شي زما مورجانې اوس ډېره ښه موقع ده ټولې پیسې به واخلو دلته نه به وځو که نه او بچی زه پیسې راوړم ته د دې کرایې د کور نه وتلو بندوبست کوه بیا هغه پیسې راواخلي او دلته نه په دې شپه باندې وتښتي خو هلته نصیب کینچي چې کله المارۍ وګوري په هغې کې پیسې نه وي بیټې مونږ لوټ شولو برباد شولو ټولې پیسې غلا شولې خپله مور راوغواړه هغې پیسې یې خودې وي بیټې ما په خپلو سترګو وکتلو هغې دواړو پیسې ځان سره واخیستې وتښتېدلو بیټې غټ پوزې میخې ستا مور هم ستا په شانتي پرډي وختله هی زه خو برباد شولم لوټ شولم دلته د بیټو د هوټل کاروبار دومره ښه و چې په دې پیسو باندې یو ښه ښایسته کور هم ځان ته جوړ کړلو او میټا او نصیبه کینچي چې په دې لاره تېرېدو دا یې ولیدو نو ډېر زیات حیران شولو بیټو وروره مونږه ماف کا مونږ هم تا سره د دال چولو کاروبار کول غواړو بیټو وروره نه بېمان سړیه زه تا ځان سره په کاروبار کې نه شریکوم خو که تاسو دواړه کاروبار کول غواړئ نو تاسو زما لوښي وینځلی شئ زه به تاسو له نوکري درکم بیا دا ښځه او خاوند دلته نوکران شي او د بیټو په هوټل کې لوښي وینځي زمونږ د ویډیو مقصد دا و چې دوکه کول ښه خبره نه ده څوک چې چا سره دوکه وکړي نو هغې دا مقصد نه ده چې هغې سره یې دوکه وکړه بلکې هغه دوکه هغه ځان سره کړي وي ځکه چې فیصلې هر څه الله پخپله کوي که چېرته تاسو زمونږ ویډیو خوښوي نو زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او مونږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه مننه